بل یو اهم مسله ده د غسل. رمضان المبارک کې بعضو کسانو ځوانانو باندې غسل واوړي، یا د شپې واوړي یا د ورځې واوړي. چې کوم انسان باندې احتلام وشي، شیطانی دوکه کی او غسل په واوړي او په خوب کې ویدا، نو دې سره روژه نه خرابېږي. نو که د شپې د باندې واوړېدو نو د سهار مونځ نه مخکې لمبل له ضروري دي. پېشمنې پکې خیر دی همداسې کولی شي، داسې نه چې لمبلو له ځي او بس پېشمنې د نه پاتې شي. نو به لاس پې ووینځه او پېشمنې وکړه، نو خیر دی. دغه حالت کې خورا سکاک انسان کولی شي. یا د ورځې داسې پې وشي نو بیا به غسل څنګه کې؟ نو که د پېشمنې دې غسل کولو نو عام طریقه د غرغرې به هم کې او پوزې کې لږ اوبه هم راکاږه، سنت طریقې سره چې کوم دی غسل وکړه. خو که د ورځې تا باندې داسې کار وشو نو روژه دې نه ده ماته شوې. او د غسل طریقه څه ده؟ مخکې ما تاسو ته بیان کړې ده. بس عام خولې ته به اوبه واچې او پوزې ته به اوبه واچې، لکه څنګه چې اودس کې تاچې. اودس کې سړی اوبه استعمالوي، غرغرې به نه کې. که اوبه یو قطره تېره شوه او روژه دې ماته شوه. او غرغره کول او پوزې کې اوبه راښکل دا سنت دي، دا فرض نه دي، د دې بغیر هم غسل کېږي. نو په روژه کې دا معاف دي. ماښام نه پس به یې کې که نه کې، هېڅ ضرورت نشته. ځکه فرض صرف اوبو خولې ته اچول دي، هغه ته واچولې، خوله دې کنګال کړه، بس فرض پوره شو. پوزې ته دې اوبه هم واچولې، فرض پوره شو. په ټول بدن اوبه واچوه، د ورځې دې طریقې سره به ته غسل وباسې. بهرحال دا څه مسایلو د رمضان او د روژې متعلق انشاءالله ورسره به ورته نور مسایل تاسو ته بیانېږي. الله رب العزت دې روژه کې موږ ژوندي وساتي، او الله رب العزت موږ له د دې روژو صحیح طریقې سره د نیولو توفیق راکړي. او الله دې د دې روژې په برکت باندې زموږ د جسم نه او د دې ټول کائنات نه دا وبایي مرض ختم کړي. او د روژې چې څومره شرایط أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي